زموږ نننۍ خپرونه د نورو خپرونو نه کاملا متفاوته خپرونه ده. دا ټانګان دا مو کله راوړي دي او څنګه انګېزه در پرېښه شوه چې تاسو دلته دا نصب کړئ؟ دا خو داسې دی دغه سلسله د اسلام د جهاد داسې را روانه ده دا چې دی دلته دوه جنګ لارې ته څیرمه هغه هدیره ده چې سلګونه شهیدان پکې دفن شوي دي. جنرال مالک وویله چې مزار به موږ تاسو ته در تسلیم کړو د دوستم په مشوره باندې چې پټه دوی مشوره سره کړې نو بیا تقریبا دلته تر 10,000 تر 15,000 پورې شهدا وکړله. د البرز علمي او کلتوري ادارې نشراتي څانګې درنو او قدرمنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ به وئ او د صحت او عافیت په جامو کې رانغښتي وئ. درنو لیدونکو د حیرتان او مزار شریف په دورۍ کې یاستو. د موږ نننۍ خپرونه د نورو خپرونو نه کاملا متفاوته خپرونه ده. هغه څه نن راخلو چې هغه لسګونه کاله د خلکو له سترګو پټ پاتې شوي دي. زموږ سره اوسیږئ، البرز مه هېروئ. بلخ ولایت کې د مزار شریف او حیرتان بندري ښارګوټي لویې لارې ته څیرمه هغه هدیره ده چې سلګونه شهیدان پکې دفن شوي دي. نو د دې مقبرې په تړاو باندې موږ یو لنډ مستند لرو دا چې څنګه شهیدان شوي دي او څو کسان شهیدان شوي دي، په کوم وخت کې شهیدان شوي دي. زموږ سره اوسیږئ تر څو پوره معلومات تاسو ته وړاندې کړو. درنو لیدونکو داسې یو څوک مو په څنګ کې ولاړ دی چې په همدې مقبرې باندې د تعمیر جوړولو راواخله ان تر اولې ورځې پورې به ټوله کیسه راسره وکړي. دا چې دی څوک دی د ده د خپله له خولې نه بې واورو. السلام علیکم. سلام علیکم وروره، په خیر یاست؟ په خیر هلاست؟ تاسو ښه یاست؟ همکاران مو ښه دي؟ الله مو عزتمند کړي. دا لیدونکي به د تا له خولې نه واوري. بلې زما نوم الماس غازي دی، کندهار د ولایت یم. دا د حیرتانو د مزار د لارې یو ټولۍ ده د شهرا پورې مربوطه، وزارت داخله قومندانۍ پورې د دغه مسؤل یم او په بغل کې د مقبرې د شهداو دپاره یو جیش کسیزه د محافظت کتای ورته بولي، هر شی چې ورته وایاست هغې قطعې مسؤلیت هم زموږ په غاړه دی چې دلې استیږو. دا چې د موږ نننۍ خپرونه په شهداو باندې ده بل او تاسو هم دلته یاستئ. له همدغه ځایه به تاسو چې دلته څه کوئ او دا تعمیر د چیش لپاره جوړ شوی، له دغه ټانګونو به شروع کړو که څنګه د نظر دی؟ بلې دغه ټانګونه چې دي دا خو د امریکایانو ټانګونه موږ تاسو ته غنیمت پاته سوي دي. بیا مو یو دوه دانې د نندارې دپاره د عبرت دپاره مو دلته نندارې ته وړاندې کړي دي. که کوم هیواد هغه که اسلامي وي او که غیر اسلامي هیواد وي چې زموږ سره خپل پر اصولو باندې هغه اړیکې را سره خرابې کړي یعنې تجاوز وکړي، بیا به موږ دغسې حال بیا دغه رقم لکه دغه د ټانګانو والا ده. نو دغه مو د عبرت دپاره بس یو دوه دانې نندارې ته وړاندې کړي چې راځئ دا به لیدونکو ته وښیو چې دا ټانګان هم راسره وګوري او د دې ترڅنګ دا نور مستند چې کومه کیسه ده هغه به سره وګورو.
دا ټانګان بله دا مو کله راوړي دي او څنګه انګېزه در پېښه شوه چې تاسو دلته دا نصب دا خو داسې دی دغه سلسله د اسلام او د جهاد تاسې را روانه ده دا چې دی دلته دوه جنګه چې د کفر او د اسلام جنګ دی اسلام نه غواړي چې کفر کامیابه سي او کفر نه غواړي الیاذ بالله چې اسلام کامیابه سي بیا د امریکایانو تقریبا چې ناټو یې ورته ویله دوی یوه هماهنګي سره جوړه کړل چې څو 40 که څو 50 ملکه پر افغانستان یې یرغل وکړي تیری وکړي بیا افغانان یو موټی یو هیواد په یوه اتفاق باندې ورته ودرېدله اباله یې جنګ ورسره وکړي هغه الله پاک بریا پر راکړله پر کامیابه یې کړلو نو دغه ټانګان د دې غنیمت پاته دي هغه جوړ چې جي هغه اوس موږ استفاده کوو او ناجوړه مو د عبرت لپاره دلته نندارې ته وړاندې کړي چې او د مقبرې په تړاو که راته ووایي چې څومره وخت کېږي دا هم جوړه کړې ده یو عمومي معلومات که تقریبا دا خو د زاړه تحریک چې د ظلم و فساد پر برابر باندې یو نظام چې د لوی ملا صاحب ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله چې امیر د مؤمنانو و اول د هغه په رهبري باندې د مجاهدین افغان ولس را پاڅېدی را ولاړ سو چې دغه ظلم فساد بېننګي او بېغیرتي شروع وې غلاوې شروع وې لیواتتونه الیاذ بالله زناوې بیا د مابدا شروع وې د هغو په مقابل کې داسې یو ډله جوړه سوله چې هغه د اسلام ډله ورته ویل کېږي مجاهدین ورته ویل کېږي علما کرام طلبا ورته ویل کېږي حوالانو دغه جنګ شروع بیا د جنرال مالک په دغه باندې جنرال مالک وویله چې مزار به موږ تاسو ته در تسلیم کړو د دوستم په مشوره باندې چې پټه دې مشوره سره کړې نو بیا تقریبا دلته تر 10,000 تر 15,000 پورې شهدا وکړله د هر ولایتو د مختلف مجاهدین یې شهیدان کړه چې د اسلام غاویرین وه نو د هغو د جمع څخه تقریبا یو 300-400 کسه شهیدان چې اولته پراته وه بیا د دوی څخه یو کس ژوندی پاته سوی و چې سلام هغه نومیږي خدای دې مې غاړې نه بندوي هغه بیا امارت په خبر کې بیا شیخ صاحب ته خبره ورسېدل د شیخ صاحب په مشوره باندې د بلخ والي الحاج محمد یوسف وفا صاحب بیا دغسې ځای دلته پر جوړ کړي هلته بیا ریګې روان و هلته ژوند نه کېدی بیا دلته مقبره پر جوړه کړه د مقبرې په بغل کې یو میلمستون د مسافرو دپاره چې پاته کېږي یو یې د نارینهو جامع جومات پشکې جوړ کړي یو یې د زنانو جامع جومات دا اوداسه ځایونه د استېدو ځایونه د هر څه د ضرورت ځایونه یې دلې ورته جوړ کړله بل درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ موږ د مقبرې دننه راغلي یو دا چې مقبره میلمستونه هم لري او د ښځینهو د نارینهو جومات هم لري مولوي صاحب راسره دی د موږ خپرونه هم دوام لري زموږ سره اوسئ مولوي صاحب د دې مقام په تړاو باندې که لیدونکو ته معلومات راکړئ قربان مسم الله مو عزتمن که دغه ډبره چې ده په همدې مقبره کې چې څونه جوړ سوي اعمار چې د هغو ټوله تفصیل په دغه مقبره کې دی یا د جوړېدو ټوله تفصیل یې دغه یو ډبره د والي صاحب په اجازه او په هدایت مو دلته ورته کښېښوله او د لومړني تحریک د شهید شویو طلبه کرامو ډلیزه مقبره هغه زیارت چې موږ تاسې خبرې سره کولې هغه زیارت چې نو دغه د عشامي یې په اصطلاح دغه ده او دغه هغه د اعمارو هغه تفصیلي ډبره ده چې څنګه جوړ سو څنګه دغه سو هغه اوله سره څخه را شروع دا ډبره به هم لیدونکي راسره وګوري په دې مقبره کې که د خلک د تاسو د خولې نه واوري چې څومره خلک دلته تاسو شهیدان را جمع کړي دي او د شامۍ مو جوړه تقریبا د 300 په تعداد باندې شهدا وه چې اول ځای یې هلته و دغه ریګ بغلته و بل یې بیا د شیخ صاحب مبارک او د والي صاحب په هدایت باندې شیخ صاحب ورته ویلي وه
چې داسې یو ځای ورته جوړ کړي چې تشخیص کړي دلته بیا دا منچکېري ګروان لري دوړې لري ریګ روان یې نو بیا دغه ځای ورته دغه کې تقریبا بیا یو شامي ورته جوړه کړله دا موږ تاسې په اسلام کې دا شامي سته چې د ډله ییزه مقبره ورته ویل کېږي بیا مو دا 300 شهیدان بیا دلته راوړله دلته مو دا ځای پر جوړ کړي دا مجاهدین چې کوم شهیدان شوي دي دا د چا لخوا نه شهیدان شو په داسې بېرحمانه دا خو د دوستم په کومنده او د مالک جنرال خو نسو ورته ویلی جنرال خو قهرمان ته په ملت کې ویل کېږي مالک یې نوم دی د دغه مالک په خیانت سره چې داسې دوی ورته ویلی چې دا مزاره به تاسو ته تسلیم کو د دوستم سره هلته مشوره کړې وه چې د مجاهدین دلته راله دارو ولایتو څخه تقریبا 10,000 15,000 20,000 مجاهدین بیا یې مبسو ته واچوله بیا بیا ډله ییزه 100 کاسه 40 کاسه 50 کاسه رایستله شهیدانوله بیا په دښتو کې چې د هغې جملې څخه د 300 کس څخه بیا یو نفر ژوندی پاته سوی او سلام هغه په نامه دی خدای جمیغان نامه دی هغه بیا د امارت په خبر کې بیا امارت مشران دلته شیخ صاحب مبارک ورته راواستول دا ځای دغه کې بیا د شیخ صاحب په هدایت باندې د والي صاحب په دغه باندې بیا دغسې ځای دلته پر جوړ کړي لکه دا خلک چې تقریبا د نن نه 28 کاله مخکې دلته راوړل شوي دي دا په کومه طریقه باندې دلته راوړل شول او په کومه طریقه باندې دا شهید کړل شول دا تقریبا د مابسو څخه د شمرغان په مابس کې ومه دلته د مزار په مابسو کې چې دوی اسیران سوله بیا بیا د اسیران د تبادلې په نامه راایستله چې تاسو 50 کاسه 100 کاسه تبادله سوي اصله کوم بیا بیا د شپې په دا کانټینرانو کې د جوپان د ګیلمجم د دوستمیانو هغه جوپان به ورسره وه بالا بیا دلته 40 کاسه 50 کاسه شهیدانوله ویشتل درنو لیدونکو دا وې هغې خبرې چې هغه تر نورو خلکو نه وې رسېدلې د مولوي صاحب له خولې مو واورېدلې لکه څنګه چې مولوي صاحب یادونه وکړه دا مقبرې مکان چې دی 2 برخې نورې هم لري چې هغه میلمستون دی او 2 دانه جوماتونه پکې جوړ شوي دي مولوي صاحب زو جوماتونه به ګورو بله درځئ مهرباني درنو لیدونکو راغللو د خپرونې بلې برخې ته چې میلمستون دی د میلمستون مخې ته ولاړ یو مولوي صاحب که دننه لاړ شو د تا نظر څه دی هیڅ خبره نشته پر دواړو سترګو دننه به ولاړ شو میلمستون به هم وګورو د خپلو تجارانو ته خپل نوي نسل ته او دنیاوالو ته به هم دا ښکاره کړو چې موږ کوم شهدا چې د الله په لاره کې شهیدان سوي دي هغه ژوندي دي مړه نه دي او هغو پس له 28 کاله خپل حقانیت داسې یو ثابته کړي چې اوس د مسافرو دپاره د ولس دپاره د مجاهدینو دپاره یو میلمستون یو خپل ځان ته جوړ کړی دی یو جوماتونه پر خپل ځان باندې جوړ کړله هغه به هم ووینو ولې نه هغوی د کرامت بله دغه یو نښه ده بله یو څه دلته جوړ شوي بله چې په خالي دښته باندې بله نو داسې یو میلمستون دلته جوړ شوی دی چې هغه خارجي میلمانه راځي خارجي میلمانه داخلي بله بله خارجي میلمانه اوس هم شاید میلمانه یې پالنه ترې کېږي مهرباني پروا نه کوي میلمانه ناست نو مولوي صاحب که څه ویل لیدونکو ته لري قربان مو سمه نو دغه چې یاداوري مو د میلمستون مخ ته وکړله دغه هغه میلمستون دی چې دا د حاجي صاحب په نوښت باندې د الحاج محمد یوسف وفا صاحب په نوښت باندې بس دغه میلمستون شپه او ورځ د میلمنو پر مخ باندې د لوی لارې پر مسافرو پر مخ باندې د قدرمنو پر مخ باندې د مجاهدینو پر مخ باندې د عمراو مشرانو پر مخ باندې بس دا خلاص دی ان شاء الله تعالی موږ بس د ټولو په خدمت کې کوم عالم دی د وطن کوم عاجز سړی دی کوم معلم دی کوم انجینر دی کوم ډاکټر دی کوم هر څوک دی د ټولو پر مخ بس موږ دغه خلاص کړی دی د دې په خدمت کې ان شاء الله العزیز درنو لیدونکو میلمستون خو تاسو په خپله ولیده نو که چیرې تاسو هم راتللی دلته مو زیارت کولو په شهداو باندې میلمستون دغه دی مولوي صاحب موږ تاسو به لاړ شو دې لیدونکو ته به د مسجد برخه هم وښیي قربان مو سم مهرباني
لیدونکو د موږ سره اوسیږئ تر څو تاسو ته مسجد هم وښیو. دغه چې دی هغه چې یاداوري مو در سره کړې وه چې د نارینهو مسجد جامع چې ده هغه دغه مسجد جامع ده چې د شهید امیرالمؤمنین الحاج ملا اختر محمد منصور صاحب تقبل الله په نامه دا شیخ صاحب مبارک نومولې ده. دغه نوم یې ورته دغه کړی دی او تقریبا د 200-300 کسو په اندازه سره خلک ځای وي چې جومات پشکې وکړي لمونځ پشکې وکړي. نو تقریبا یو مازدیګر 5 جوماته پشکې کېږي چې درځئ مهرباني نو دغه د داخل د مسجد جامع ځای دی تقریبا د 200 کسانو په تعداد خلک پشکې ځایږي جومات پکښې کوي. د برق سیستم یې ټوله برابر دی. یو خپل عالم د حج او اوقافو د خوا څخه ورته تعین سوی دی چې 5 وخته جوماتونه هم دلته ورکوي. دا مجاهدینو ته درسونه مرسونه هم وایي او دا اوداسه ځایونه وو دغه مو بیا لږ لرې په هغه سر کې ځینې جوړ کړي دي چې د دا جامع سره څه فاصله ولري. ماشاءالله ښه په نوي ډیزاین باندې او په ښه سیستم باندې جومات هم جوړ شوی دی. غازي صاحب دا هم راته ونه ویلې چې څومره هزینه یې وړې ده او دا هزینه خو تاسو مخکې ویلې چې د والي صاحب د هغه نه شوې ده که بلې تقریبا دلته نو دا داسې ځای دی تقریبا تجارانو خپله ونډه پشکې اخیستې ده. د وزرا د مقامه ریاست الوزرا د مقامه څخه هم بعضې مصارف د بلخ والي صاحب الحاج محمد یوسف وفا صاحب ته ورکول سوي دي چې هغه په دغو ځایو باندې مصرف سوي دي. پیسې په یوازې د سیاسرو په مسجد باندې 1.5 میلیون افغاني مصرف راغلی دی. داسې د هغه ځای حساب که مقبره نو ټولو تجارانو هم لله الحمد په دې کې ونډه اخیستې ده. خپله دولت هم ونډه پشکې اخیستې چې د رئیس الوزرا د خوا څخه د مسجدو دغه د دوی د خوا څخه څوی دی او هغه میلمستون چې دی او د مقبرې بعضې مصارف یا تجارانو د مزار تجارانو د نورو ولایتو تجارانو پر غاړه اخیستې دي چې دا مصارف یې کړي دي. درنو قدرمنو لیدونکو دا د نارینهو جومات نو دا د ښځینهو جومات هم لري. د موږ سره اوسیږئ تر څو د ښځینهو جومات تاسو ته وښیو او د دې ترڅنګ په مقبره کې اوس هم بیا رغونه روانه ده نو د رغونې برخه به هم تاسو ته وښیو که څنګه مولوي صاحب. بله بیا د رغونې برخه د سیاسرو مسجد په وروښیو لیدونکو ته او بیا به د بیا رغونه چې اوس هم بعضې کارونه شروع دي هغه به هم تاسو ته زموږ سره اوسیږئ البرز مه هېروئ. دغه چې دی د زنانو مسجد چې موږ تاسو یاداوري کړې وه ورور مې د سمیه رضی الله عنها په نامه دی دغه مسجد نومول سوی دی چې کار یې ټول تکمیل دی. داخل کې د زنانو د مسجد لپاره چې لمونځ پکښې وکړي هغه ځای دی او د اوداسو ځایونه چې د ضرورت ځایونه چې بس خاصه د دوی په طبیعت خوندو مندو په طبیعت داسې یو ښایسته مسجد جوړ سوی دی او نور خو ګرده مو ولید د مقبره شریفه مو ولید د نارینهو مسجد میلمستون مو د میلمنو مو لیدی او بعضې کارونه یې پاته دي چې اوس هم بیا رغونه یې شروع ده چارې یې شروع دي چې هغه نو اوس بس ولس هم په دې کې کومک کوي تاجران هم په دې کې کومک کوي او اسلامي ممالک زموږ ورونه ملکونه چې دي هیوادونه چې دي هغه هم باید په دې کې برخه واخلي. دا د اسلام یو شهدا دي دا د اسلام یو زمریان دي شهیدان سوي دا یوازې په افغانانو پورې تعلق نه لري چې په ټوله دنیا کې څونه مسلمانان دي دا د اسلام دپاره چې خلکو قرباني ورکړې ده چې باید موږ تاسې په ټوله په دې کې ونډه واخلو او په دې کې
همکاري وکړو یوازې په اصطلاح سره کې موږ د مزار تجارانو ته ورپرېږدو یا یوازې د حاجي والي صاحب پر غاړه یا د رئیس الوزرا دا به ښه وي چې په دې کې ټوله ونډه واخلو د هر ولایت تجاران ماړه خلک ولسي خلک ځکه دا اوس بیا رغونه شروع ده تقریبا د ډیرو پیسو په اندازه سره دا په 40 جریبه کې شاوخوا یو باغ ورته جوړیږي چې هغه به مثمره میوې هم لري بې ثمره میوې به دغه ونې به هم پکښې کې او مثمرې ونې به هم پکښې کې وي چې تقریبا دا به بیا یو وخت داسې ځای ځینې جوړیږي لکه د امام ترمذي رحمه الله زیارات دلته به خلک دا ولس خلک مجاهدین به یو د زیارت لپاره هم راځي او دمه به هم دلته راسته کوي یو طبیعت به هم دلې به یو ګوړی کښېني یو چای خوړلې په مېلمستون کې بیرته کړلې نو دا به په ګډه سره جوړوو اوس هغه د کارونه بیا رغونې ډېر کارونه اوس هغه چې اوس هم شروع دي هغه لاس ته د مقبرې د زیارت یو دارالحفاظ انشاءالله تعالی جوړوو چې د کلي د دا نوي نسل دپاره یو درسونه یو دارالحفاظ هغه هم انشاءالله تعالی کار به شروع سي په بله هفته کې انشاءالله خدای پاک او ځینې کارونه یې اوس شروع دي ډېره مننه مولوي صاحب درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ د دې ځای رغونه لا هم دوام لري او لکه څنګه چې مولوي صاحب ویلي له هغه تجارانو نه غوښتنه وکړه چې هغوی د هیواد په سطحه باندې ملي تجارت کې راشي په دې کې یو برخه هم واخلي او هغه کسانان چې هغوی دلته فامیلي راځي د کورنۍ سره راځي هغوی لپاره یو ډېر ښایسته مسجد هم جوړ شوی دی نو تاسو کولی شئ چې خپل فامیل سره هم راشئ درنو قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې په البرز کې موږ علمي کلتوري فرهنګي او په وخت باندې خبرونه هم نشرو د موږ نننۍ خپرونه چې وه په ډلیزه مقبره باندې وه د ورته خپرونو لپاره د موږ سره اوسیږئ تر بیا چې زه ثابت خان انځور د تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم خدای پامان